زمونږ د دې ملک قادیانان چې کوم دي هغه وایي چې تاسو چې وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رستو به بل پیغمبر ناراضي نو بیا عیسی علیہ السلام با څنګه د اسمان نه نازلېږي او بیا به دنیا ته راشي هغه ستاسو قاعده چې کوم وا چې لا نبی بعدی ولا رسول بعدی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما نرستو با بل نبی هم ناراضي او بل رسول بم ناراضي نو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام خو رسول دے او هغه گویا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نرستو براشي نو تاسو قاعده ماته نشو دا داغي سوال جواب دا ده چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د رسول الله نرستو مستقل پیغمبر برازي او کده د پیغمبري د رسول الله نه مخکې تیرا وا دومره خو به تاسو هم پوهیږئ چې عیسی علیہ السلام د رسول الله نه مخکې پیغمبر نبوت ورته مخکې ملو شوی تاسو ته ما ویلیو چې د مور په غیږ کې اولا او قوم ته ویلیو چې قال انی عبد الله آتانی الکتاب واوصانی بالصلاة والزکاة د مور په غیږ کې او قوم ته دا وی چې د مور په خېټه کې هم چې الله ماته دا وصیت کړي نو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د رسول الله نه مخکې پیغمبرو کتاب ور سره امت اوس به د رسول الله نه رستو چې راځي نو د دې دا معنا نه ده چې نوې پیغمبر برسي پیغمبري خود د مخکې وا اوس به چې د رسول الله نه رستو راځي نو به حیثیت د عیسی پیغمبر به نه راځي بلکې دی به حیثیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د متبع راځي ما په خبرو پوهیږئ خبره خدا وا چې د رسول الله نه رستو به بل نوې پیغمبر نه پیدا کی د نبوت دروازه بند شو عیسی ته نبوت د رسول الله نه مخکې ملو شوی ادریس علیہ السلام ته نبوت چې اسمانونو کې ژوند دی د رسول الله نه مخکې ملو شوی یو بل پیغمبرم دی چې هم په اسمانونو کې اوسي هغه ته ادریس علیہ السلام قرآن کې راځي واذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا ورفعناه مکانا علیا قرآن کریم کې الله فرمایي چې حبیبا ته د خلق ته د ادریس علیہ السلام واقع بیان کړ د ډېر صادق پیغمبرو او د ما په ژوند اسمانونو جنتونو ته بوتله هغه واقع هم دا و چې الله ته التجا وکړه چې یا الله سکرات د موت ما اوریدلی دي چې ډېر زیات سخت نو په ما باندې سکرات د موت راولا چې د دې یری بیا ستا عبادت زیات کو ډېر زنکدن پیراوست چې زنکدن پیراوستو نو زنکدن حالت ولیدو بیا
ژوندی شو. څه پوه شوې؟ وی یا الله پوه شو. عزیزانو الله دې مساتي. سکرات د موت 4,000 کاله پس دی عیسی علیہ السلام یو مړی ژوندی کړی 4,000 کاله پس. ورته وې ځمکې لاندې سال دی او ستا څه حال و؟ وی صاحب نور خبر نه یم. 4,000 کاله مې وشو چې مړ یم، د زنکدن تریخوالی مې لا د خولې نه تلی نه دی. اندازه تاسو وکئ اوس چې سکرات د موت دومره سخت چې په 4,000 کاله کې هغه تریخوالی د زنکدن مې لا د خولې نه تلی. دغه وجه ده بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې ما به هر وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اوریدل اغیبوی اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت. خدایا زه پتا سره پناه غواړم دغه سختو د مرګ نه. بی بی عائشہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېده نو سر زما په سینه پروتو. ما چې د زنکدن ته وکته او د سختۍ ته مې وکته نو ما په خپل زندګۍ کې داسې سخت زنکدن د بل چا نه دی لیدلی. نو پیغمبر به دعا کوله چې اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت. بیا به اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. خدای د قبر د عذاب نه ماته نجات را. دا دواړه سيزونه دومره سخت دي چې الله دې امان راکړي. ځکه چې دواړه سيزونه یو بل سره نږدې دي. خو هلته سکرات د موت زنکدنی ساوزي او هلته قبر ته یوسي. نو یو تکلیف لا تیر نه چې ورپسې بل تکلیف د قبر شروع شي. نو ادریس علیہ الصلوۃ والسلام دا تقاضا کړی و چې خدایا سکرات د موت قتل غواړم، ورته یو خودل. بیا وی چې یا الله جهنم قتل غواړم، ورته یو خود. جهنم لای بوتلو چې بوتلو ادریس علیہ السلام فرمائی چې ما د جهنم خزانه ولید، انتظام کون کی د جهنم می چې ولید نو داغي د خله او د سپېګمونه د اور لمبه وتی. و ما چې یا الله دا سوق دي، و دا هغه زبانیه ملائکی دي. قرآن کی کتا سو گورے سندعو الزبانیہ، دا زبانیہ 19 ملائکی دی. 19 علماء لکلی دی چې بسم اللہ کے 19 حرف دی او زبانیہ ملائکی د جہنم هم 19 دی. نو که دنیا کی یو بسم اللہ سره د چا یارانه وا نو په جهنم کې به الله د دې قهر د 19 ملائکو نه بچو ساتي. یو بسم الله سره. عزیزان زتا است ایمانی وایم چې بسم الله خو ډېر لوی شی، ډېر لوی شی. یو ټکی د خدای د کلام، یو ټکی کتا په صداقت اوئی نو غر په سر زر نشو نو دا ګیره په دروغه پرې غر بسر زر. خو صداقت پکار،
صفائی د زړه پکار، ایمان صفا پکار. زمون خلی والله که مړه د مچای دمم ته یو سړی مچای وچی چی رای والا وای جی لګي دم په واچ لاړ هغه زمانه چې د مچای دم به خلق لا ورته مچای خړلې به په دم جوړ دا زمانه لاړ. او زما خلا یو سپاره په مچای چیچلی چوف کی درد نزی، یو زلوکین انجکشن دومره غوندې ساس کې د مچای خړلې په ځای کې ورته وي سړی سترګې وغړي څنګه شو ټیک ټاک یو زلوکین. یعنی د یو روپے د ستنه برابر ستا د یو سپاره دم نه دی شتا چرته وای چوف کوي منځونم ډېر کې وظیفې هم ډېر کې تسبیح هم در سره دي د سپې تهجدم کې دا مچای خوړلې اول ستا په دم نه جوړي څه چل دی دا قرآن دروغ دی؟ قرآن خو الله کا دروغ قرآن غوندې رښتینی کتاب خو نه و نه براشي ولی نکی. یو خبره ما کړې وه دلته یو بزرګو اخون پنجو صاحب نن نه 200 کاله مخکې تیر شو په لاره روانو د طالبانو روټه سپوره هلکه ترکاری نشته وی صاحب ترکاری نشته وی دا منګوټه دی خوا کوي تاسو منګوټه دی خوا کو بس درې ځله قل هو ویل او په چوفې کې ویل زئی خوري چې ګوري غوړی دي منګوټه د غوړو ډک طالبان دي صاحب وی والا ولکلک پرې دی سباله بل ورتل سباله پرې دی خو قل هو دا په چوف کو به آسان دم دی سباله چې منګیر اغسته دی قل هو وای په چوف کوا او بدی یو لزله په ویلا مړ یوي زله په ویلا زړی شین شو اخون پنجو رحمت الله علیه په بیا راغی ولکه بیا څه چل دی وی جو ما قل هو په مونږ چوف کړه خو نه دغه کی غوړی کی وی بچیا قل هو مغه دا خو خله دا اخون پنجو نه ده خله دا اخون پنجو پکار دڑ صفائی تیرا دل تو ہے صنم آشنا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اڑدی بت خانہ دا نو پدی منزونو کې بتاته څه ملوش بیا ستاو زما منزونه دا ډېر منز گزار چی ډېر چې دا جمعات کې دا زمکه سورې کړي ته دې چې په مانزه ولاړی لکه خو مخ کې تیر شه چې سلام په مانزه کې دې پلته وای ورونده په مونږ ولاړم کافرو دا منز نه دی دا منز نه دی ته چې په منز ولاړ او تا دا سړی ولیدو دا منز نه دی منز دا دی سړی په منز ولاړ دی مجنون مخکې تیر شو چې مخکې تیر شو نو چې سلام یې وګرځولو مجنون ته وایي چې ړوند دی په سترګو زه په مانځه ولاړ یم او ته زما مخکې تیر شو هغه ورته شیخ صاحب خبره واوره زما دې د خدای په ذات قسمی زه د لیلا په عشق کې داسې ړوند کوڼې ما چې ما ته نه یې لیدلی چې ته په مانځه ولاړې نظر مې نه لګېدو تا دې خدای په ټپ ړوند کي زه په انسان مین یم داسې ړوند یم چې ما ته ونه لیدې او ته په خدای مین وې خدای ته ولاړ وې نو زه دې څنګه ولیدم
په دې خبره پوهیږئ دغه عزیزي نه د کلو دا خلک نه دي نیت مې وکړو نیت مې کړی نیت مې وکړو نیت مې کړی لکه په بمو لګي خو نیت مې کړی او څه خبره خلاصه ده که نه نیت مې وکړو نیت مې کړی او کله به ګوتې داسې کوي او کله به یې داسې کوي او کله به ګوتې داسې کوي په لوی قهر به رکات به هم تې وشي او ده به نیت مې وکړو نیت مې کړی نه دي تاسو پوه شئ نو عرض مې دا و چې مونځ هغه مونځ دی حضرت علی رضی الله تعالی عنه بدن داسې و چې په هغه به تورې اثر نه کولو تورې هر څومره وارونه به د تورې چې وشو د ده سرمن به یې نه غوڅوله فیصله ورته دا وشوه چې دی وهلی نه شي الا مگر هغه ټایم کې به یې وهی چې دی په مونځ ودرېږي چې دی په مونځ ودرېږي دا د فولادو بدن یې داسې شي لکه موم د خدای د یرې نه د کوفې په جامع مسجد کې خو چې په مونځ ودرېدو نو مانځه د پاسه یې ووهل منځونه نشته ماما په آرام کښېنئ بخنې هم نشته هغه د ثوابه د لیوني خبره یاد لرئ بیګا پرون باران دلته مونږ سره مخامخ یو ګاډي والا دی ګاډي کې کیلې میلې خرڅوي د شپې رشکه کې په 2 کسه راله او ورته وی چامونه څه نرخ دی 10 روپۍ سره تراکه یو سیر امونه چې ورکړه دا لوټې والا ورکړو دی خو وګورئ دا لوټې والا ورکو هغه والا لس کم 100 روپۍ ماتې ورکې او دا لوټې تې واغست دا لوټې چې سهار کتلی دی هغه دیسي لوټ دی نو مال یې راوړو وی جی پرون بارانو څه مې خرڅ کړي نو را سره چلم دا وشو نو نهار یې پرېږدو دا کافر قوم وګورئ تاسو پوه شئ زما د دې جومات سیډي والا مانځه نه پس ما سره وګوره او دا لوټ یو ساو د خپل حکومت ته دی وښیه دې ته یې وښیه چې دا فراډ کوونکي چې په دې ملک کې ونیوی چې په 2 ورځ ضمانت شوی او بیا برېتې تاوی او په سړک باندې ګرځي په ټپ وړون شي دا سړی لا اوس دا سزا ورکړه چې لاس ته غوس کو تو وګوره چې په دې ملک بیا دا فراډ او دوکه څوک چا سره وکړي اوس ګرځي پارټي جوړی په پارټیانو جوړېدو به پاکستان را ټینګ نه کې زلزلونه به څنګه بچ کې پرون دی ولیدو بل ورځ دی ولیدو چترالی ولې تباہ کړو سوات ولې ووالو لاهور ولې ووالو تعالی خو صرف دا چل درځي چې 300 کیلومیټر د دې مرکز لري مرکز تاسو کا پراو چې علاج یې څو خالی مرکز معلومول کمال دی د زلزلې علاج څو پرون باران وګوره دنیا ولې یوړه خلق ولې در په در خاورې په سر کړه دا خو هغه باران دی چې تاسو استسقا منځونه ورته کول په سړکو ولاړ وای چې الله باران وره اگر رحمت در باندې خدای زحمت کو کنه اوس وزیران اعلان کوي معاوضه به ورکړي شي معاوضه په دې بالا معنی کې سلور جینا کایمړې وي به یک وخت په کوټه را وغورځېده 9 کالو 2 کالو 6 کالو 2 کالو سلور واړه لونه د یو سړی او سلور بس دغه سلور بچیو کور وران شو به یک وخت
معاوضه والا حکومت 1500 روپۍ مړی دغه کړی هغه 2000 روپۍ چې هغه ته مجسټریټ ورکولې کور یې وران شو پتلو راتلو هغه 2000 روپۍ والا نه ورکول ستاسو په معاوضه متیازې وکم چې کومې معاوضې تاسو ورکوئ هغه شیخ در په در او خاورې په سر په 2000 روپو پسې سردار نواز مجسټریټ ته بتلو راتلو زمان ورپسې په ټلیفونونو وړو چاودو 2000 روپۍ معاوضه به ورکړي معاوضه خبره نه ده د خدای قهر نن ستاسو ملک ته متوجه دی یا به زلزلې وي یا به بارانونه وي یا به سیلابونه وي د خدای قهر درته متوجه دی که تاسو خدای ته او د خدای دین ته متوجه نشوي والله چې د شپې به سمله یو سار را پاسئ هیڅ به نه ایس به نه نه به کوري نه به روري نه به ښځی نه به لوري نه به زوی وي نه به ملک وي ډاګری به یو ملک به ټولې اوبه وبئ کم خدای چې طوفان نوح راوستی شو هغه خدای مونږ باندې طوفان نشي راوستی کم خدای چې کویټه په زلزله تباه کولی شوه هغه خدای مونږ نشي تباه کولی کم خدای چې د روس غوندې ملک زلزله پکې راغلی ده او تبعی او بیړی والا تباه کړه سوپر پاور دی په دنیا کې هغه هم د خدای قهر رانیولی دي مالدې رزیلو ته اوس هم احساس نه کیږي دی روسیانو ته چې دا زلزله چا راوسته او دا مونږ چا مړه کړو دلته هم پرکټي ډیر دي سوشلیسټ یم زه سوشلیسټ یم په دې بالا مړی کې ماته زه چې سوشلیسټ یم ما یا کنه نو سوشلیست سی ویجی من سنه منم ما دلته دا پیمی خر و هغه به هم څه نه منل نو تا دا پیمی خر کې څه فرق زه تا سره خبرې کول ځکه نه غواړم چې ته خرې او خر سره چې څوک خبرې کوي هم خري خالی په تنا یا په غټ سر خو سړیتوب نه دی و انسانیت خو په دولت نشي رحمانه که بوت سل ځله د سرو شي انسان نه دی تاسو خیال راغی تو خری ورشا روس کې زلزله چا راوستا طبعی پکې جا جوړه کړه برزنیف چا مردار کو چرننگ کو چا مردار کو چا مړ کړه زما عزیزانو الله غزاد ته ابل اورس چا په یو بجه زلزله و چغړه چا شو و مې اورید داغه خلونه چې په کلونو مې نه دی اورېدلي د هغې د خدای نه الله آواز مې واورېده چې یا الله خیر یا الله خیر یا الله د قدرت مالک د شیطان د خولې نه دم یا الله خیر چغه وویسته والله چې هغه به در باندې خپل ځان بې اختیاره مني بې اختیاره ستا اراده به هم نه یو ځان به در باندې ومني تصور به دم نه او خپله نامه به ستا د خولې نه وباسي تاسو څه خیال اوس بیا وه اوس محسوس کړې وه اوس بیا وه بېګاله به بیایي سبا به که خیری بیایي زمونږ چې دا عملونه او دا کرتوتونه تاسو به وګورئ د ځان انجام د ځان حشر به وګورئ مونږ څه کار مونږ خدا ایمان دی چې ژوندیم د خدای یو او مړم د خدای زمونږ هر څه دا د خدای دی جاری به دغه خلق چې چانه به څه پاتې کېږي چانه به څه پاتې کېږي چانه به څه سهار مې چاته وی پیسو دولت پورې باز شم مال واوره قارون سره دومره دولتو چې شپږ شلې قچرو باندې به د هغې کنجیانې تلې
شپک شلی قچری کنجیانی بے پی بار لیکن چراولی ویشو اللہ وی روڑی دا خزانہ ورطا پسر کے دی لارو تباہ کرو عمر لبغرق و تباہی عرصے ختم شو دولت کمال نہ دے کمال دا خدای رضا حاصلول دی کمال دا خدای قرب حاصلول دی کمال خدای سر رابطہ و تعلق پیدا کول نن که کم خلق لغون دی خدای پاک تزان نزدې کولو کوشش وکي دا خلق ورپورې خان دي مونږ دی علاقه کې دا تبلیغ والا چې دی دا اسمان نه دی را پریوت کوشش کوي چې خدای ته نزدې شو منډې ترډې دوړ دوب کوي دا خلق ورپورې خان دي وای فکر مکوئ د نوح علیہ السلام قوم چې تبا کېده نو داغه قوم هم په نوح علیہ السلام پورې خندل کشته چې جوړوله ول دا سکه وی طوفان را روان دی او تاسو به تبا کېږئ په یو بل ټیلې واله راځه مړه دی وګوره طوفان به راځي او دی به په کشته کې او مونږ به غرق کېږو دا لا بیا خبره اوس مو ګورئ تاسو مولا جرده په قبر وي چې لړمان دي ماران دي په قبر کې بلانه ډنګړې ده دا د شاخې تاخې ځامن نه دي دا خوار چې وږي چې ماړې شوي دي او چېرته بوسکیان موسکیان یې چوري دي او کورکورای پیدا کړي دي ایو بل بس مولیان دي نور څه نه ورځي خو خاماران دي او لړمان دي کنجره نو تاله څه درځي تاله څه درځي تاسو څه وکړه که تاسو سپوږمۍ ته ختنی یې خو مولیان واقعي غلط وای ماران دي او لړمان دي او خاماران دي که تاسو مریخ ته راکټه لوزولی خو رښتیا مولیان قمقل دي ماران دي او خاماران دي او که تاسو د ورمړو خره نه قلبې کولی شئ نه بار وړی شئ که نه جي سوا د دې نه چې 24 ګنټې په ډیرانونو غول خورئ نو تاسو څه وکړه که زه وایم لړمان دي او خاماران دي تا څه وکړه ته خو خپل کردارم ما ته وښیه که ملکي لیول باندې وښیه چې کله نه پاکستان جوړ دی ته یو کردار وښیه چې تا د ملک دپاره څه کړي قوم دپاره دې څه کړي کلي دپاره دې څه کړي وطن دپاره دې څه کړي غله ډاکو ګڼکپه که د زکات مشر شوی ټول تا والی دی که د بی ډي چیرمین شوی ټول هر څه تا والی دي که د کمیټۍ ممبر شوی ټیکې دې ځان لکړي دي غله ګڼکپه ډاکو تا څه کړي ته خو ځان وښیه تاسو وګورئ د زکات کمیټۍ والا ټول هر څه ونه وال وایې نه د بی ډي ممبران وګورئ شاز و نادر به پکې داسي چې علاقې له بیا کار کړي ټول هو 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 کوي که نه کوي ټیکدارانو نه کمیشنې څوک دي د ټیکدارانو شګې څوک پاس کوي ټول ګڼکپان نه تا څه کړي نو موږ د کمیټۍ میر چین ته ویتلي دي نو د چین نه یې څه راوړه مچانو باران په چین کې یو مچ نشته دی چې راغلی دی په ملک د مچانو باران دی لیوني یې کړه خلک د ماشو میکمسه شوه د مچانو میکمسه شوه د ملیریې کروڑونه روپۍ او اربونه چې د میاشتې د حکومت په خرچ دی او دفتر او کنډیشن او موټر او لارې د ماشو میکمسه شوه راشي هر سړی چې ته به ونیسي ملیریا ته به 106 ته رسېدلي وي که نه آدماش درگا ملیریا ختم او پلا خدای خبر څه شی هضم ملیریا څه شوه زما عزیزانو عرض مې داو
د خدای ملک دی، خدای دې مل شي. سو پورې چې د دغه خلقو تعلق دی دوايانې وګوره کاسې راشي او بو پرشي رو پرشي خدای راستی که پې مچ لاسګی چې په ځمکه ښکاري نه چې دا ده څه وشینده. هغه ورځ مې دلته دوکاندار نه ډبی واغستو په 10 روپۍ، وی دا ډېر ښه شی دی هر چی پې مړ کېږي. لور مې راته وویل دادا دا خو چې په مچانو واچو لا نور په ټوپونو شو. کم غم به د دې جاړي، کم غم کېږي به څه. 2-3 جمعې مخکې مې ویلي نو چې مې کته بالا ماڼۍ کې ما سړی ګرځېده چې شورشورې کول، مال په شور دې نه پرېږدم. ستا افسران څه شو؟ د ویڼو حال وګوره، ګټرې ډکې دي. ستا د کارپوریشن کټه کولیان څه شو؟ ویڼو حال وګوره، دا د الله پکې ده. باران شي بارډر لین سره ولې پرون سیلاب بیده؟ دا سړکې چا جوړې کړي دي؟ د اوبو نکاسي اول ولې نه دی کړې؟ دا انجینران سسپینډ کا، دا کور ته ولېږه چې لکونه روپۍ پې ولګېدې او د اوبو نکاسي دې نه ده کړې. تراشه بار ملکونو کې وګوره، باران ولاړ او ساس کې اوبه به په سترګو ونه ګورې، نه په سړک نه په لاره نه په کوڅه کې. دلته پکې کشتۍ چلیږي، شوبې بازار کې کشتۍ چلیږي، خیبر بازار کې کشتۍ چلیږي، بارډر لینډ سره کشتۍ چلیږي. که ملک انجینیر طبقه او ساینسدانان چې د یو سړک او د 100 ګزو سړک انعکاسي د اوبو نشي کولی، هغه ملک هم دا وایي چې مولیان دي، لړمان دي او غماران. شرمېدلو. هر یو سړک جوړ نه وي چې بیا تباه ولی شي. ولې تباه شي؟ ځکه چې د اوبو د نکاسۍ بندوبست یې نه وي شوی. سوی ګیس والا دې وګوره، چرته چې سوی ګیس ولګي ټیکهدار مقرر دی، که د پاسه راشي نری باجري راوړي او غل په متیازو ووینځي او ما نه دسخط والی چې جی وایي چې دغه ځای ټیک چې سبا راځي دومره کوې جوړې ګړرنګ هر څه ناست. ټلیفون والا وګوره، دا بار وګوره کندې کړي دي، دا باقاعده ټیکهداران دي. کوم ځای چې ټلیفون کنده وکړي هغه ځای به همغسې بیا جوړوي. وایي په ایمان سوی ګیس، ټلیفون، بجلی چېرته چې ځای وران کړی بیا یې جوړ کړی دی. و په دوی د چرګو مرض راشه، دی خدای هلاک کا چې هلاک شي. دا د ملک غداران او دشمنان، دا ظالمان په ځمکه بوج دي، دوی له د خدای د ځمکې خوله بیرته کړي. دا ټیکې د چا دي؟ په دې بالا ماڼۍ کې دا ټلیفون لین چې تیر دی، په دې به زرګونه روپۍ ایشو شوي وي، زرګونه. دا بیا پاس چا کړو چې سړک ټیک دی؟ زما خو دومره وس دی، دومره وس مې دی. پرون راته چا وی مولانا صاحب بوډا شوې؟ ما بوډا زما 52 کاله عمر جوړیږي او ښکارم د 80 کاله. ځینې خلک ماته بابا بوډا سړی به بابا څنګه دې بیا خو بس زه بابا یم. نو مالدا بوډا خبره نه ده، دا د حاجي محمد امین خبره ده چې یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه، یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه، دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي. کې بچه زه کم خوا هر سړي ته ګوره،
والله که د سړیتوب بوی پکې شته. تاسو ځان ته وګورئ، کیلې به والې او په لاره به روان، کیله به وخورئ پوستکی به مالته وغورځي. دا سوچ درغلی دی چرته چې دا په لاره د کیلې پوستکی غورځم، په دې به څوک وخوېږي؟ دا درغلی دی چرته؟ مالټه به والې یا کینو به والې، پوستکی به په لاره غورځي. ورشه یورپ ممالکو نه دا سبق زده کوي. یورپ ممالک مجال دی چې کوړه او ګند ځای په ځای بکسې پرتې دي، لاس کې به ترغی نیولې چې تر څو بکس ته نه رسېدلی بیا به په بکس کې واچي. دا څه قوم دی؟ دا خلق دی یا دا بني آدم؟ د غلو ټوکری به سار راوالي د کور مخې ته به وغورځي. چواړي له چې پیسې نشي ورکولی، لور له به ټوکری د غلو ور په سر کې بار به په کوڅه کې وغورځي. عزیزانو عرض دا چې د ځان خبرې کوئ. د عیسی علیه السلام به څه غم زه تاسو ته جاړم. بیا د عیسی علیه السلام زندگی دا هم لغوندې علم سره تعلق لري، او علم مونږه څه چلو شو؟ ټول پاکستان کې خیر اتلو والا دی، غم مه کوئ. او چې هر کله سیلاب واغستی، بجلی والی نشته وی، اوبه کبھی دي، اوبو خو ټول ملک یې اوړو. اوس څه تندر در باندې پرېوت. بار ملکونو ته چې ورشي هغوی تعجب کوي، بجلی هم لا چېرته ځي. دا څه وایي؟ بجلی څنګه ځي؟ تعجب کوي. بهرحال عرض مې دا و چې څو پورې دا قومي داسې ډېر عذابونه به په ځان وګورئ، ډېر عذاب. بني اسرائیل در نه جوړ دي، یو عذاب در نه تلی نه چې بل در باندې نازل شي، بل در نه تلی نه چې بل در باندې نازل شي. بار تقدیر عرض داو. ابل ورځ مانا یو هلک تپوس چې سوشلیزم څه ته وایي. په ما خلق سوالونه کوي، نه ما د الله بنده ته څه سبق وایې؟ وی چې زه فرسټ ایئر کې یم، نو مال 12 دی وکړو په 12 کاله کې، 14 کې داخله، 6 کاله به نور سبق وای، نو MBBS ډاکټر به درنه جوړي. نو 12 او 6 څو کاله شو؟ 13 کاله کې به اله ناولجین او د سپرو ګولای او پیجنې چې دا سرخوګیله ورکول پکار دی او کنه. 13 کاله او دین لا بسراله او کیناسته او سوشلیزم کې څه فرق دی؟ او زه درته کوساډه پخکارم، بس زه به درته شروع شم. په دې کې یو بل تیسمار خان راغی، پتلون متلونه چوله، ویجی دا نصیب او تقدیر او قسمت کې څه فرق دی؟ مال په آرام کینم، دا خبره مې اوس د الک سره مو دته اوس. نو په داسې د سپین خرزامنو مونږ اورېدلی یو چې خدای پاک دې پناه راکړي.
عقل نه لري بالکل په خبره نه پوي دین دوی ته د متنو یا د اکا بابا میلخ کوي بس ورشو پکوړې پکې وخورو بیا تیرازه جوړ دغه دین دا د دوی ګنام نه ده دا ګناه په ملک د سربراه مملکت ګناه ده که د سربراو په زړه کې د دین وقت او د دین احترام وې چرې به داسې سپک په دې ملک کې دین نو دین دې خلقو د لاسه سپک شو بار ملکونو ته اکای او کرکټونو ته اوس د پاکستان جنکۍ امزي د پاکستان د جنکو ټیم بزي او بار ملکونو کې د بار الکانو سره به کرکټ کوي او اکیانې به کوي دا هغه اسلامو زمونږ د صدر صاحب چې 9 کاله چغې والے اسلام 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 هغه نه دا څه جوړ شو چې د پاکستان جنکو به جنگي اغوستي او د بار لکانو سره به میچونه یا تدا څه جوړ دي چپلار به خوار او غریب سار به لورو ګوره هغه به دا چرته دي دا کالج کې ده ان شاء الله نږدې ده بیه کې ده خپلار خړوسه دا وای چانه دا څه جوړ دي او چانه هغه څه نو عزیزانو ګرماوه څوک ما ستاو زمان مثال د زړی پیشو ده زړی پیشو لته چرته وزرې ولګوا وزرې بیا تماشا وکړه چې په هوا کې د مارغانو بیړه تباہ کی په هوا دا زو ته چې لک خيو وسم نشته دا جمعتونو چې راځي بل زیتم درک نه لګي یا سپیره غوندي یې چرتم سوق پریدي نه نم کلب کې سوق پریدي نم بنگله کې سوق پریدي خو خوار یې کنه خیرن خچن خلو والی په بد اورز نه د بد اورزي جمعات تر بیا د جمعات هم ستاسو پړ کې سو وخت نشتا دی خو ګورئ جمعات کی پوزیش لیدلې او پرې پکې راوته ار سړې پیتیندک وای دا یوم نه وای چالکه دازې لګندل غواړي چې ورته مې زره راوړم یا سوکرا ولم دا څه څوک وای خور سړې تخپاړه وای دا څه کنه هاجي کوم دا پوزې ستا په کور کې شلیدلې بیا هغه درد وګورانه کی او دام بجلی د جمعات لاړه شي بجلی نشته نه نشته الکه سوکتلی نه دی بجلی پس ابل یاره چا ویلی نه دی بجلی والا یاره چا ویلی نه عمده بجلی کستا کور کې خراب شي تب بیا خلکو ته چې ورشي زما کور کې بجلی خراب ده په خپل به منډکه کې نه به منډکه تاسو ته مو بزرګانو خپل به منډکه د کوم قوم په زړه کې چې د خدای د کور دا وقتی الته دې ته نه ګوري چې زه بوډای ما سپینګیره ما یا لکه ما نه او منډکه او ټلیفون کې
بجلی والا ته چاله زمون کور کې بجلی خرابه یا دکان ته ورځي بجلی والا راولي فیوز په لګي لیکن جمعات لا دا د جمعات وخت ته ستاسو پړک عزیزانو عرض داو چې دا سه د خپل غریوانونو کې وګوره رحمان بابا وایي چې د خپلونه کو بدو ته نظر کړم چې د خپلونه کو بدو ته نظر کړم سزاوار د هر عذاب او هر عقاب یما ځان ته وګورم زم اکمه سزا ده چې مال نه دی را کول پکار او اکمه سزا ده چې زه مستحق نه نو زما عزیزانو عرض داو بیا تا مونږ وایو چې دا جمعات په قیامت کې کیشتای وي او سه بچا چې په کې منځونه کړی او په کې سواری او جنت ته رواني ها دا جمعات په کیشتای او دا کشته مانگه چې ستا په حق کې نه بیا به کشته روانه کی خبره پوهیږي ته پوهیږي په خبره کشته خدا کشته مانگه چې ستا په حق کې نه کشته به روانه ایڅو د دې کشته مانگیان دي د جمعات امام او طالب امامان او طالبان تا د دې منګي چرته په سم خلا سلام اچولې دي چې دا به اوس کشته رواني او تا به جنت ته تپوس ته کړه دې چې استاد ماس خوتن دې وظیفه راغلې وي که چا ترکاری نه وروړي چې زه درته راوړم تپوس هم کړه سار چایم کنيس کلی سار مانزل راشي په جمعه ټیپر خرڅوي یاره دا شیخ فولاد بابا نوسه جمعات تراغه منزل پارام کی نه خدای او قران ته وګورئ مون تبایو زمون بیړی غر کدا امام درته په مصلی ټخیږي کلمه غرزئی چا ورته وی چې استاد راځي چې یو بوتل شربت درته و طالب پروتي د وینو غړغړې کوي تپوس لورغي چې راځه چې یو بوتل شربت درته والم یا یو پاکټ ګولای درته وال دغه غړغړې کستا زوی کولې بیا دغه غړغړې کستا پلار کولې بیا ستا خزي کولې بیا څنګه منډي بوې نو دا د کشته مانګي غړغړې کولې تا ته تپوسو نه کو اوس بده کشته رواني او تاب پکې خدای پراستای کدا طالبانو د امامان تاسو ته دا دوام کوي چې خدای دې دی وبر ورته بدی ورځي جمعات کې ناشتي قسم په خدای کې ستاد کور نه د وګي د بګارونو بوی راځي او ماته په جمعات کې خړه خوروان نشتا او زبم چې پلاني خان مرده دعا وکړي چې خدای ته واړه جنت ورکړي او واړه دوزخ ولې نه ورکړي چې جنت نه ورکړي طبيعت بشری نه خو پیغمبرانم بی نیاز نو طبيعت بشری خو ارچا سره لګیدلې ده زما عزیزانو عرض میں داو سوچ چکے چې ایثار ماده در کې نو والله کا جنت وګوري ایثار وای دې ته چې خپل خلینه وباسه او بل ور خپل ځان به حصہ کې او بل ور دا سه زبانی جمع خرج کو ټول مرد پاکستان حکومت کړو القریب ہونے والا ہے کیا جائے گا آ جائے گا پلانے جائے گا د ملک وقار او شان به ال جوړیږي چې
چې د شاهانو ډیګری ښکته شي، شاهانو موشن مات شي، لاندې راوغورځېږي زمونږ لیول ته. کم خوراک چې زه کوم چا را سره دی وکړي، کم لباس چې زه اغوندم چا را سره دی واغوندي، کم پیزار چې زه پخپو کوم هغه را سره دی. نن هندوستان ته ولې خلک پوجې کوي؟ د هندوستان وزیر اعظم ته ریګن ولې داسې په سلامه راغی؟ ځکه تاسو ورشئ د هندوستان د وزیر اعظم بنگله وګورئ، داغه خوراک وګورئ، داغه اوسېدل وګورئ، داغه ټوپۍ وګورئ او داغه پرتوګ وګورئ، د دوی ټوپۍ وګورئ او د دوی پتلون وګورئ او د دوی ټای وګورئ او د دوی کوټونه وګورئ او د غیم بیا د دې د معاش اسباب وګورئ او د غیم وګورئ. په ټول هندوستان کې د بار ملک موټر نشتا، په ټول هندوستان کې د بار ملک مشینری نشتا. سچ کوي په خپل جوړي، بحری جازونه جوړ کو سمندر ته کوش کا، بحری بیړه خپل په سمندر کې چلی. ستا خر نشتا، خر نه دې تر اوسه خر جوړ کړي، ته به دا ملک څنګه جوړه یا دا قوم به څنګه جوړیږي؟ اول خدا قوم کی شعور نشتا، عقل نه لري چې جوړېده وایي څه تا، ترقی وایي څه تا. مونږ به د نورو ملکونو په صف کې ودرېږو څنګه او جوړېږو به څنګه؟ په دې اړه پوهېږي نه دا قوم. دا خو د زړې ګډې رونه دي، خو چې څوک راشي په ملا والا لاس راکاږي هغه پسې بې بې نارې وي. تاسو دا قوم کتو چې دا د بیډي الیکشنو په دغه چواړیانو جمعدارانو پسې دوی څنګه منډې والی که نه دی قوم؟ دا پرون چې دا بل الیکشنو تاسو څنګه منډې والی؟ ځئ که نه اوس ورشي یو وخت روټۍ خو درکړي. څوک ممبران شو ممبر ته مې هغه ورځ وی ما هلکه دلته بمبه په کار وی چې زما لاس کې خو څه نشته، صوبایي اسمبلی ممبر دی و زما لاس کې څه نشته. زما عزیزانو عرض مې داو چې د قوم ضمیر نشتا، دا بے حسا او بے ضمیره قوم. نو کم قوم چې بے حسا او بے ضمیره خدای دې مل شي، هغه قوم په دنیا کې د قومونو د ترقۍ په صف کې نشي. عیسی علیہ السلام مسله نن ستا په ملک کې ولې قادیانی سره نه حل کیږي؟ ولی که قرآن او حدیث کې یو د عیسی مرګ او ژوند پته نه لګي، نو بیا قرآن او حدیث کې د نور احکامو به څنګه پته لګي؟ عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بنیادی ټکی درته وکړ. قادیانان ولې وایي چې عیسی علیہ السلام مړ دی؟ ځکه یې وایي چې هغې مرزا غلام احمد ته عیسی وایي. په دې خبره پوهېږئ؟ مرزا غلام احمد ته هغې عیسی وایي، نو ځکه وایي چې عیسی مړ دی، دا عیسی بل راغلی. په دې څه دلیل دی؟ په دې دلیل د مرزا غلام احمد خپل الفاظ دي، خپل. هغه وایي منم مسیح زمان، منم کلیم خدا، منم مسیح زمان، منم کلیم خدا، منم احمد و محمد کے مجتبی باشد. وہ عیسی د زمانیم زیما، محمد د زمانیم زیما،
موسی د زمانیم زیما مجتبا د زمانیم زیما دا د مرزا الفاظ عیسی مړولی دی ځکه زه عیسی علیه السلام بیا وګورئ یو د دوی لوی ګورو خدای رانیولی دی سر ظفر الله په لاهور کې بیوش او بیا په اوش کې راغلی زمونږ صدر صاحب هم تپوس ته تللی سر ظفر الله هغه انټرنیشنل قادیانی دی چې د هغې مثال نشته اوس دا مسله دی په شورا کې د شورا ممبران علماو نه تپوس وکړی شي چې آیا د کافر پختنې لا تلل جایز دی او کنه دا به د شورا کې چې کوم علما ناستی یا د های کورټ د شریعت بینچ ججان چې کوم دی هغوی به دا مسلې کوي زه خو وړوکی غوندې ملایم په دې مسله زه نه پوهېږم دا به دا فتوه به هغوی ورکوي عرض میں دا عزیزان چې په دې ملک کې قادیانه یو مستقل قوتو الله دې علما ژوندي لري په یو کرخه ودرول ان شاء الله د ترقه لارې ورته بند کړي او دنیا ته دا وښوده چې دا یو دوکا او یو فراډ مذهب عزیزانو اوس مونږه چغې وو چې ایران کې خمینی دی او خمینی دی او خمینی دی او خمینی دی یو حال جوړ پاکستان کې هم خلک وایي چې خدای خمینی دلته م راولي دا وایي خو چې ډېر تنګ شي خدای خمینی راولي څوک چې ډېر تنګ شي خدای روس راولي عزیزانو خدای دې نه خمینی دلته راولي او نه دې خدای روس راولي روس ته خدای په خپل ځای تباه کړي او خمینی دې خدای په خپل ځای تباه کړي خمینی کټر شیعه دی او د شیعو لوی مجتهد دی د شیعو باس به بیا سره کو خو دومره پوه شئ چې دا معلومه کوي چې د ابوبکر د عمر او د عثمان د دې متعلق د شیعو څه عقیده ده حضرت عمر ته نعوذ بالله سوا د کافر او د سپینه بل لفظ نو دا خبره به بیا ان شاء الله سره کوو خو دومره درته وایم چې دا مو وایي چې خدای دې ملک ته روس راولي یا دې ملک ته شیعه خمینی راولي دا دعا کوي چې خدای مونږ کې اهلیت پیدا کړي مونږ کې خمینی سے سلور خپې نه دي او نه سے سلور سترګې دي او نه شپږ غوږونه دي خو تا او ما غوندې انسان شیعه مذهب د پاره لارې اوارې کړې او خپل ملک ځان کامیاب کو خپل میشن په خپل ملک رایج کړي تا او ما هم داسې کېدی شو که خمینی په ایران کې ښځو ته بورکې ور په سر کړی او د ایران شیعهګڼې یوه ښځه به بربنډه په ټول ایران کې ونه ګورې نو د پاکستان خلک خو سیلاب نه دی وړي پاکستان کې هم د اهلیت پیدا کېدی شي او یو ناډو یریده نه وی لکه دا تا نه ښځه یریږي ما نه خو نه یریږي چې ورشم کنځل راته کوي ویل ما چې واده وکړو کور ته رالمه په کوټه کې پیشو وی چې هغې میو نارې کوي اور منډه مې کوي او څو چړې مې پیشو واله
وې خزه راته چې په بنارسۍ کې دا سوکت چوب بیړې غر شاسنه چې په دې چاړه ما وې وې هغه می چې خزه یریدلې ده ننم یریدل وې تا وې زه خو چې ورلم سلام می په واچول نو ته په ایمان وای چې دا پښتنې زمون خزي شدي چې دی له میړه ورشي ورته چې خزي السلام علیکم او چې دا څه دله ده ځکه چې دا زمون خزي خو خريدي کنه دوی په سلام څه پوي د عیسی علی السلام بیان ختم شو پوری نشوي چې دا زلیخا نه روکه خزا واخر دعوانا ان الحمد لله الله تعالى